سلام ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. ښځه باید څه ډول رزي کړو چې خپله کوس پاس په غینډه کېږدي. لومړی باید په ښځه باندې خط وباسې، ورپسې پرتوګ ورباندې وباسې. کوشش وکړه چې تا باندې خط او پرتوګ هم ښځه وباسي. کله مو چې ښځه پر خط او پرتوګ وباسل، نو ښځې ته ورنږدې شه. په کوس کې یو څه ګوتې ووهه، تایونه ترې وخوره، شنډې ترې وخوره، لږ یې ښکال کړه. وروسته په ښځه باندې د پاسه کښېنه، په کوس باندې یې غین وسولوه، خو په منډه یې مه ګوره. د یو څه وخت لپاره یې فقط پرې وسولوئ. کله چې غین پرې وسولوه، وروسته یو څه ګوتې بیا پکې ووهئ، نو ښځه به دومره ګرمه شي چې خپله به درته نارې ووهي چې ژر کوه ما یخ کړه، غین راباندې ومنډه. او ښځه به خپله د پاسه در وخیږي او ستا غین به سم کړي او په خپله کونه به یې پیر ومنډي. ګرانو ملګرو، هغه دوستان چې نوي ودونه کړي دي، په نوي واده کې ښځه زر نه تیارېږي تر څو تاسو سره کار وکړي. نو ته باید لومړی هم دغه کار وکړې. خیر دی که خط وباسل یې نه درکول، نو باید پرتوګ خو پرې وباسې. په نوي واده کې ښځه لومړی وار کې چاته خط وباسل نه ورکوي، خو پرتوګ وباسل ورکوي. باید چې پرتوګ پرې وباسې او یو څه ګوتې پکې ووهې، نو دوهمه ورځ به ښځه درته خپله پرتوګ او خط وباسي.